دریم دا څه خوټې دې وټپوه خوټې دا بیکاره د جوړاګانو غوندې خوټې لس پیرې وټپوه داسې کینګ ته وایي که د یو پلانه پیدا یې کوه چې کم پنشمنټ ماته وایي چې بیا هغه کولی شي صحیح شو پرتګو باسه کمیز لکه په باندې دوراني هر غوندې قسمه پرتګو punishment باسه لکه دوراني غوندې پرتګو باسه لا یو کې پرتګو باسه ګوره وایي توراني نوم ماخله کوکو قسم دی چې بیزه کوم دی دا وایي توراني نوم پرتګو ماخله باسه هغه وایي پرتګو توراني پرتګو نوم باسه ماخله وایي توراني زما ورور دی وای غلطه کې مې بیرغ به دغه کړی د وایي توراني نور زما ورور دی وایي توراني زما ورور دی په پاس مه کوه او څه وای وینا چې ان شاء الله بیا به کنځل نه کوم ملنګ جان ورته وای پکونه کړي چاکو چوم کش کاګم دی ویلنګ مار بچي وي تیز وایا وای جی بیا به نه کوم دوراني دا خوب کې ملنګ جان درځي کنه ګوره کوکو هغه پرې دا اسمان دور پنشمنټ وایي پنشمنټ کوا د سپي په شان مخ باندې پودر واچو سپي په شان دوه مرچکی وخوره کونه کې چپل ونیسه چپل والا او دا خوټي لس پیری وټپو د جړاګانو غونډه دا خوټي لس پیری وټپو گیم پلی کا ټول ټول مخ مخه تر سپي په شان پودر په واچو سپي غونډه پودر واچو خبرې مکو گیم نشي یو ګټي پوډر واچو دویم مخ تور که دریم څه شي دی دریم دا څه شي خوټي وټپو خوټي دا بیکاره د جړاګانو غونډه خوټي لس پیری وټپو دسي کینګ ته وایي که د یو پلانه پیدا یې کړې او سوالو کا ډبل راتلو پورې خیر وغواړه کینګ ته وایي که د یو پلانه پیدا یې کړې نو چا څه درويشتل نو هغه تر له بده اوسې د وحید پلان لا د وحید پلان